ګورئ هر کله د پردیو په لاس چې کومې برنامې افغانستان ته راغلي دي هغه ټول ناکامې شوي. د شوروي اتحاد په وخت کې کله چې په افغانستان شوروي اتحاد یرغل وکړ، شوروي دیموکراسي افغانستان ته راوړه. هغه شوروي دیموکراسي ډېره زر ناکامه شوه. کله چې مجاهدین افغانستان ته راغلل او طالبان راغلل، دوی څه وکړل؟ دوی بیا افراطي اسلام افغانستان ته راوړ، هغه هم ناکام شول. دا ټولې پردۍ پدیدې دي چې افغانستان ته یې واردوي. په اوس کې هم امریکا هم دغه کار وکړ، امریکایي دیموکراسي او غربي دیموکراسي افغانستان ته راوړه. دا هم په ناکامولو ده. په همدې ډول موږ ویلی شو چې امریکایي سوله هم په افغانستان کې تر یو حده زه ناکامه بولم. خو چون د افغانستان خلک د جګړې څخه تر پزې راغلي، یو ارمان لري چې هغه سوله ده. دا چې څوک سوله راوړي، په څه ډول یې راوړي، ټول لبیک ورته وایي. خو سوله باید وګورو چې دا سوله څنګه راځي. آیا یو باعزته سوله ده؟ باعزته سوله په دې معنی چې زموږ ملي ګټې پکې خوندي دي او که نه؟ که چیرې په سوله کې زموږ ملي ګټې خوندي نه وي، که چیرې په سوله کې زموږ اردو ډنګېږي، که چیرې په سوله کې موږ بیرته او یوم لسیز تا گرزو در سوله مونگ نوارو. از برای تحقق صلح ظاهرا معلوم میشه آقای اصولی که آقای